دا یو ورور سوال کړی دی چې بعض خلک وایي چې د غټ اختر په ورځ به روژه ونیسي او بیا به یې ماته کړي د قرباني په غوښه باندې. نو دا کار ثابت دی او که نه؟ الجواب ګوره دې ته روژه په دې ویلی کېږي چې لغت په اعتبار سره، نو دا هغه روژه نه ده کومه چې د رمضان هغه یو یا نفلي روژې خلک نیسي، سحر نه ونیسي او ماښام یې ماتوي، دا هغه روژې نه دي. خو روژه ورته په اعتبار د لغت وایي. لغت کې روژه څه ته وایي؟ ځان بندول د یو څه شي نه. نو د ځان بند کړی د خوراک نه، نو ځکه ورته روژه ویلی کېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی حدیث د بریده رضی الله عنه دی، امام ترمذي راوړی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د وړوکي اختر په ورځ اختر مانځلی تو نو اول به یې ترې کجورې وخوړي. ولا یطعم یوم الاضحى حتی یصلي. او د غټ اختر په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې څو پورې به مونځ نه و کړی. او بل روایت کې ورسره راځي، امام ابن خزیمه راوړی دی، ولا یطعم یوم النحر حتی یذبح. او د غټ اختر په ورځ به د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې څو پورې به څاروی نه ولاړ کړی، د څاروي دا غوښه به اولنۍ وخوړه، قرباني دا غوښه. نو روژه به د کم وخت نه کم وخته پورې وه، د سهار د لمانځه نه بعد به څه نه خوړو او بیا به خوراک شروع کړو د قرباني په دې غوښه باندې. نو دا سنت طریقه ده. او وجه دا ده، وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ډېره یعنې برکتي غوښه ده. د قرباني د غوښه څه ده؟ برکتي غوښه ده، الله دپاره حلاله کړی شوې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتل چې په دغه ورځ خېټې ته هم دغه برکتي طعام اولنی لاړ شي. لکه څوک داسې کولی شي او دومره ځان کنټرول کولی شي، نو بیا صحیح ده. لکه بعض روایتونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اگر که سند کې کلام شتي د دې څاروي دا اینه دا به یې ځان له تیاره کړه او دا به یې اول وخوړه. نو که څوک داسې کولی شي چې صبر کوي چې څاروي نه به اول غوښه وخورو د قربانۍ څاروي نه، نو دا سنت طریقه ده، الله به اجر ورکوي. که څوک یې ونه کړي څه ګناه پرې نشتي. والله اعلم.